نن مهمو موضوعات دا دي چې د فیض حمید متعلق پښتنیم دغه وي نو په دې اساس دا موضوع مهمه و دا مې راخیستې ده په عین حال کې د فتوا مسله و هغه موضوع باندې تبصره په کار و همدارنګې په نور په نړیوالو مسایلو کې او استاذ پښتنې دا به سره ان شاء الله یو به سره بحث پې وکړو. د فیض حمید بندي کېدل چې د پاکستان د اردو په تاریخ کې یعنی د تیر کلن اتیا کالو تاریخ یو نوې واقعه وه. دا واقعه ولې وشوله او دا آیا دا کېدونکې وه؟ آیا دوی دا کار اوس هم کوي؟ څنګه چې تاسو ته معلومه ده تېرو دوو اونیو کې ما تاسو ته ویلې چې د عاصم منیر او د نواز شریف د کورنۍ ترمنځ یو قانوني او سیاسي جنگ روانو. هغه لپاره دوی د دې علم الخبر نه ورکوه چې د دې کرسۍ ته ویلو چې زموږ خبرو نه منې تا ته موږ دا وظیفه بیرته نه سپارو. نو د دې منځ کې بیا درېمګړی مملکت چې هغه معلوم شو چې انګلستان و دې منځګړیتوب وکړه او د نواز شریف کورنۍ ته ځکه نواز شریف خو لندن ته راغلی و دلته بس خپل هغه نیکانو سره به یې لیدلي وو. هغې ورته ویلي چې خیر موږ به منځګړیتوب وکړو د ضمانت به موږ وکړو دا ته دې ته ورقه ورکړه چې د تقرر کې دا به بیا تا سره وعدې پوره کړي. د هغې جملې وعدو نه یو دا وه چې فیض حمید باید اعدام شي، حکم د اعدام باید ورکړ شي او هغې ته حاضر نه و چې دا 14 کاله قید پې وباسي. نو بیا خبره سره په دې سره جوړ راغلل چې خیر اعداموو به یې نه 14 کاله عمر قید یا 15 کاله عمر قید دا به ورته ورکړو. بله غوښتنه د هغې د عمران خان او د حزب بندول او د هغې د حکم د محکمې صادرول دي چې ابدي بندي شي. دا بله غوښتنه ده. بله غوښتنه د هغې قاضیانو ده چې د نواز شریف حکومت ختم کړی و هغه قاضیان وی باید محاکمه شي. دا غوښتنې دي دې باندې به ورو ورو دی سره کار کوي. خو راځو د فیض حمید خبرې ته چې دوی خو اوس دا کار وکړه فیض حمید باندې په ظاهره باندې دا حکم ورکړه. نو آیا فیض حمید به په هماغه زندانونو کې پریوځي چې کوم یو کې زرداري پریوتی و، کوم یو کې چې نواز شریف پروت و، کوم یو کې چې عمران پروت دی، کوم یو کې چې غفار خان پریوته، کوم یو کې چې ولی خان پریوته، کوم یو کې چې منګل پریوته، مزاري پریوته، دا ټول سیاسیون ورغلي دي. نه دا سړی به هلته نه بندي کېږي. کله چې مشرف باندې قید ووته او محکمې پې قید دغه که هغه بندي نه شو، هغه په خپل فارم هاوس کې تاسو معلومه ده د فارم هاوزونه د یو ښار قدر دی 300-400 جریبه او په هغې کې د دنیا نعمتونه پکې هاوس پکې، کورونه پکې، نوکر ورته ګرځي، کورونه مختلف په دې ساحو کې لغه لري، ځان ته اوز د اوبازۍ لري، د لوبو د ساترۍ ځایونه لري، د میوو ځای لري، د ترکاري ځای لري. په خپل ذات کې دا فارم هاوس د دوی چې دی دا یو لویه دننه هستي چې بیرون ته سړی ضرورت نه پېښي چې شی چې وغواړي هلته ته دا کوي او ټوله دنیا تا ته راتلی شي. څوک چې ته غواړې هغه راځي تا سره کینې خبرې کوي. د دې جنرالانو قید فارم هاوزي. دغه فیض حمید دومره پیسه وهلې ده د څو کالو کې چې ځان ته فارم هاوس جوړ کړی. خپل فارم هاوس کې به بندي دا چې وایي چې قید با مشقت، قید با مشقت دا دی چې دا به په خپل فارم هاوس کې بېغمه چړچې به کوي، کبابونه به پخېږي، دا به خوري، د سره به هېڅ غرض نه لري. دی فرق. هلته هغه هم خوشحاله کړل چې موږ حکم تطبیق کړه، دلته خپل نفر هم نه خفه کوي، ورته وایي چې نه تا سره موږ دغه نه کوو، ته به خپل فارم هاوس کې به خپل کور کې وی. دا د هغه توپیر د پاکستان د نظام دوه مخ. نو دا لپاره د هغه سیاسي کوم دغه چې دی کړی و سازش د نواز شریف سره عاصم منیر د خپل د چوکۍ لپاره، نو په هغه اساس باندې دی دا حکم ورکړ، مګر هم حکم به په دغه رقم تطبیقیږي.